سلامونه او نیکې هیلې. 821 کسانو له افغان حکومته د پناه غوښتنه کړې ده. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سره اوسئ. له افغان حکومت څخه په تیرې یوې نیمې لسیزې کې 821 د بهرنیو هیوادونو وګړو د پناه غوښتنه کړې ده او ورته خپل غوښتنلیکونه هم سپارلي دي. خو ویل کېږي چې په دې تړاو تر اوسه کومه څرګنده پرېکړه نه ده شوې. د راپورونو تر مخه د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې بیا تر اوسه پورې 821 بهرنیو وګړو له افغان حکومت د پناه غوښتنې کړې دي. دغه وزارت همداراز وایي چې په یادو کسانو کې ډیری د عراق، تاجکستان، ایران او د نورو هیوادونو وګړي دي چې تر اوسه پورې په اړه افغان حکومت کومه پرېکړه نه ده کړې. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه بهرنیو کسانو په داسې وخت کې د پناه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې افغان حکومت یا د کډوالو چارو وزارت کومه ځانګړې لایحه یا قانون تر اوسه نه لري. همداراز د عدلیې وزارت بیا ویلي چې د دغه موضوع په تړاو به دوی ډیر ژر د بهرنیو وګړو د سیاسي پناه قانون د حکومت کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته به دغه چاره په قانوني ډول وړاندې لاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې په لکونو افغانان د کډوالۍ ژوند تیروي. همداراز په نورو ډیرو هیوادونو کې هم افغان کډوال شته او په تیره یوه لسیزه کې لا هم ډیر خلک بهرنیو هیوادونو ته تللي او روان دي چې ډیری یې بیا د قاچاقي لارو ځي او یو شمېر یې په لارو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. همداراز په تیره یوه نیمه لسیزه کې بیا په لکونو افغانان له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې د کابل او جلال آباد په ګډون په ډیرو ولایتونو کې خپل ژوند غوره کړی دی. خو ډیری کسان یې بیا په ښارونو کې میشت شوي دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې درسره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د دغو بهرنیو وګړو د غوښتنلیکونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو د ویډیو لاندې حتما کمنټ کې را سره شریک کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ.